بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه، نیک هیلې او احترامات. هیله لرم چې په صحت به روغ جوړ یې. پروګرام د ولسي خبرې. پښتون د نړۍ یو ویاړلی قام او ولس دی. شتمن تاریخ لري، جنت وطن او جغرافیه لري، د قدر وړ ثقافت لري او د صلاحیتونو خو یې حساب نشته. مشال ټي وي هڅه لري چې د ولس غږ جوړ شي. د خپل پښتون ولس د پرمختګ په خاطر د علمي استعداد د لا زیاتولو، د په معلوماتو او آګاهۍ کې د لا اضافې، د قامونو په منځ کې د سیالۍ د منډې د لا تیزولو په غرض مشال ټي وي لګیا دی د خپل وس تر حده د پښتون ثقافت، تاریخ، جغرافیه، قدرتي وسایلو او سیاسي فضا په هکله پروګرامونه ترتیبوي. ستاسو اخلاقی مرسته به پکار وي. ستاسو د ډاډګیرنې پامتدار یو. په دې پروګرام کې به زما سره معروف کالمنګار، تاریخدان، د پښتو او پښتنو په دود دستور باندې جبر نظر لرونکي د مشال پښتو ادبي او ثقافتي ټولنې ثقافتي سکتر ښاغلی ساجد علي ابوتلتان صاحب همکار وي چې په هفته کې به په یوه موضوع یوه خپرونه ریکارډ کولی شي. په ځینې پروګرامونو کې به دوی د میزبانۍ کردار هم لوبوي. نن به د وړاندې پروګرام آغاز د ساجد علي ابوتلتان صاحب نه د خپل کلي برې درشخیلې په حوالې سره ریکارډ کولی شي. هیله لرم چې خوښ مو شي. ساجد علي ابوتلتان صاحب، تاسو ته په خپل پروګرام ولسي خبرې کې تود هرکلی کوم. ډیره زیاته مننه امید الرحمن همدرد صاحب چې تاسو ماته د مشال ټي وي له طرفه پروګرام کې بلنه راکړه او دا پروګرام چې کوم چې د ولسي پروګرام دی، ولسي خبرې دي، نو دا یقینا به موږ دا جالبه په شریکه باندې بیایو او دې پروګرام چې دی په دې کې به موږ د ولس متعلق د دې ولس خبرې کوو، د دې قوم خبرې کوو، د دې علاقې ستونزې به بیانوو. تاسو څنګه چې تاسو په خپل تمهید کې خبرې کړې وي او دا پروګرام به مزید مخکې ځي انشاءالله. بالکل د دې پروګرام خصوصا د مشال د شیشې نه اولنې ځل دی، نو زه به شروعات د خپل کلي نه وکړم. دا به یو تعارف شي زموږ کلی امید الرحمن صاحب د سوات په سیمه او بیا په تیره د مټې تحصیل شامیزي هر کلی په خپل ځای باندې په خپل تاریخ، په خپل ثقافت، په دود دستور باندې غني دی او تقریبا ټول تهذیب، تمدن، تاریخ زمونږ یو دی. خو په ځینې حوالو باندې زمونږ کلی درشخیله چې پخوا کې یو بل کلی درشخیله هم یادېږي. نو دا امغاړي کلی چې دی په دې کې د برې درشخیلې چې موږ اوسېدونکي یو په ډېرو حوالو سره دا ځانګړتیا لري. هغه ځانګړتیا یې دا دي چې په خپله باندې د دې په چاپېرچل کې چې څومره آثار موږ ته ښکارېږي او آثار قدیمه په لاس راځي، د دې نه پته لګي چې دا کلی د سوونو کالو نه دی بلکې د زرګونو کالو زوړ معلومیږي. د دې کلي د ونډونو نه دا پته لګي، د ونډونو چې کوم نومونه دي، د فټو نومونه، د هغې نه هم دا خبره راولاړېږي چې دا کلی ډېر زوړ کلی دی. ښاغلی وکیل حکیمزی صاحب په دې په نومونو باندې ډېر کار کړی دی او د هغه یو ډېر جبر تحقیق یې کړی دی. د هغې نه خو دا معلومیږي چې دا د ځینې نښې پکې د ګنداره نه هم مخکې موږ ته ښکارېږي، ښکاره شوي دي. بهرحال موږ به د دې کلي چې کوم معلوم تاریخ دی هغه به داسې بیان کړو چې خان روشن خان په خپل کتاب کې لیکي چې د خان ګجو خان په پېښور کې چې کوم جنګونه کېږي د هغې دپاره لښکر سازي کېږي او لښکر جوړېږي. د پښتنو خصوصا د یوسفزو چې څومره علاقې وې د دې خلکو به د هغې سره مرستې کولې، نو هغه راغلی دی د صالح په لاره باندې درشخیلې ته. د خان ګجو زمانه غالبا چې د ملک احمد خان پسې ورپسې زمانه ده، نو تقریبا 300 کاله 400 کاله مخکې خان ګجو خپل وفد دلته رالېږلی دی، الچي رالېږلی دی. د هغه دور دی چې په درشخیله او بازخیله نوم اخیستی شوی دی. نو په دې ده کې سالارزي اوسېږي، د سالارزي د بونیر سالارزي. بیا د هغې نه وروسته چې کوم تاریخ راځي د غلام رسول مهر په کتاب کې د مۍ میاشته او په اصاله کندرو باندې د دغه لاره باندې راځي درشخیلې ته
زمونږ سید احمد شهید بریلوي جی جی د سیکانو خلاف لښکر کوي او په جاله را پروزي برې درشخېلې ته راځي جی په جاله باندې دغه شانتې برې درشخېلې ته د تاریخ په کتابونو کې موږ د میجر راورټ ایلچي کوم چې په پوره غاړه تللی دی جی او په سوات کې د شیخ ملي د کتاب لټون کوو او په د کلي په کلي ګرځېدل دی د فتح پوره پورې تللی دی بیا د اخره کله چې دی د سبزو نو بیا جرې د جرو په طرف باندې پروتی دی لنډي ته تللی او د دې هر کلي بیا باسې کړی دی او خصوصا چې برې درشخېلې ته راغلی دی نو په برې درشخېله کې هغه دا خبره کوي چې د یو مولوي صاحب او د یو خان د وجې نه موږ ډېر زیات په لړزان شوي وو بیا منډه تېښته یې وکړ وه د کوزې درشخېلې پورې بیا موږ څنګه دوړې ختې منډه والې نو هغه دا بیان کړی دی چې دا هغه کلی دی چې دلته سره شنه او برګ شالونه جوړېږي په درشخېله کې د سوات چې کوم صنعت دی دغه چې د صادرو هغه دلته کېږي هغه خپل استاد ته یا میجر راورټي ته لیکل کړي دي نو یو خو دغه خبره د دې نه وروسته چې دی د سوات د پښتنو چې څومره په خپل منځي مرکې راغلي دي جنګونه راغلي دي په هغې کې هم وخت په وخت د درشخېلې ذکر راغلی دی د سنډاکۍ بابا دلته ډېر اهم کردار دی په مټه تحصیل خصوصا د دغه سره د مریضو سره په جنګ کې د هغه یو ډېر لوی رول ادا کړی دی او دغه سنډاکۍ بابا په درشخېله کې وخت تېر کړی دی په درشخېله کې پاتې شوی دی او په چم په جومات کې هغه دغه کېدو نو دا یو ډېر لوی عظیم مجاهد او ډېر قابل سړی دی هغه په درشخېله کې دغه وخت تېر کړی دی دې نه علاوه چې دی د درشخېلې کلي کې اخوندیاداد بابا یو صوفي شاعر صاحب دیوان هغه د دې کلي دی معلوم دی هغه معلوم دی ډاکټر بدرالحکیم حکیمزی د هغه په دیوان باندې کار کړی دی دغه شانتې د هغې نه ترجیب بابا چې دی میا جان میر دا د نرسۍ دی د میا قاسم بابا او دغه وراره چې دی سورګیری بابا ډېر شهرت لري دغه اولاد دلته موجود دی نو دلته د تصوف د لارې مشهور خلک دلته راغلي دي دلته او ځکه یو خو وجه دغه ده چې درشخېله چې وجه تسمیه د درویشانو په حواله باندې کوي بعضې خلک خصوصا ما د ځینو سیدانو دا اورېدلي چې د درویشان درشخېله د درویش زمونږ په وجه وایي د هغې خپله یو نظریه ده بهرحال د دې او روحانیت طرف ته اشاره کوي دغه شانتې دلته چې دی د علماو ذکر دلته ډېر شوی دی دغه شانتې میجر راورټي هم په خپل کتاب کې د دې خبرې ذکر کړی دی چې بره درشخېله کې د لرې لرې علاقې طالبان راځي او دلته اوسېږي د دې دپاره خصوصي ځایونه جوړ شوي دي چې په هغې کې دې پاتې کېږي او دغه طالبان د ولې په غاړه ناستو په دغه ګټو باندې چې هغه وایي چې ما ولیدل د دې نه علاوه که موږ وروستي ناوخته تاریخ ته موږ ګورو نو دا هغه کلی دی چې لس تنه د دې ځای نه د دې کلي د دیوبند نه فارغه دي علما دي دا هغه کلی دی چې مولانا فضل محمد مولوي صاحب چې دی مفتي د مینګورې هغه هم د دې کلي سره تعلق ساتي د دې کلي کې د ځانګړتیاو په حواله باندې د اولیت په لحاظ سره ډېرې خبرې به موږ ته مخې ته راځي او په دې کلي کې موږ یعنې ډېرې پېښې هم دي چې راغلي دي که موږ په تاریخ په لحاظ سره ووایو خصوصا د دې کلي یو شخصیت درمۍ خان چې هغه نیغ په نیغه د باچا صاحب سره ټکر دغه شی دی دې کلي د باچا صاحب راغلی دی په 31 دسمبر 2000 31 دسمبر 1927 کې راغلی دی 31 دسمبر 1927 کې دلته راغلی دی د درمۍ خان چې کوم مشري زوی و د هغه په سر باندې د خانۍ پګړۍ یې ښودوله دلته راغلی او ما خیال د هغه د مرګ نه یوه ورځ وروسته دلته راغلی دی نو دا په دغه حواله باندې هم د دې نه علاوه دې کلي کې د تعلیم جوماتونه چې دي دا که سکولونه دلته نه وو خو دوی د مکتب کار کړی دی دې کلي کې ګلګیت استاد مشهور سړی پاتې شوی دی چې دا د کلي خلکو ته به سبق وي او ما د مشرانو هم دا اورېدلي چې اکثر به خلکو دانې ورکولې په هغې به سبق وي او ډېر کسان د هغه زمانې دلته د هغه نه سبقونه ویلي دي دې کلي کې طبابت چې دی هم د ډېر پخوانی دی طب د طب لوی لوی ماهران دلته دغه شوي دي مخکې هم دلته په میلګا کې هم
یو طبیب مشهور طبیب پاتې شو د هغې نه وروسته بیا عبدالحکیم پروفیسور حکیم چې و د هغه خو د پوره علاقه کې د هغه په شان بیا بل څوک متبادل بل څوک هم نه نو په دغه لحاظ سره دا کلی د هسپتال یو کردار لوبولی دی بیا په 1950 کې دلته سکول جوړ شوی دی نو د هغې نه وروسته د دې صخرې پورې د للکو پورې چې څومره طالب علمان وو هغوی به دلته په دې کلي کې یا په جوماتونو کې یا د چا په حجرو کې په کورونو کې دلته سبقونه ویلي دي نو دغه چې دی د مټې نه وروسته د رسخیره تحصیل دی یو دا اهم تعلیم په میدان کې ډېر اهم رول ادا کړی دی دې نه علاوه که موږ دا ووایو نو په دې کلي کې د سوات اولنی د بر سوات خصوصا بی اے ګریجویټ چې دی هغه زمونږ بزرګ سیاستدان خان محمد عبدالخان لاله مینوالو دا و ساجد علي ابوتلتان صاحب چې تاسو ته خوندورې ګټورې او علمي خبرې واورېدې انشاءالله وخت په وخت به هم د دوی نه هم دغسې علمي خبرې اورو زموږ دا خپرونه سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد او ساجد علي ابوتلتان صاحب ته اجازه ورکوي په لوړ نامه سپارم ښاد آباد او بریالي اوسئ